د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، شپږم شفاعت. دا د هغه چا لپاره شفاعت دی چې د ګناه او د کمي له عمله اور ته ننوځي او په شفاعت سره خلاصیږي. دا شفاعت اور ته د ننوتونکو مؤمنانو له سپارښت جلا دی، یعنی دا شفاعت له هغه شفاعت نه بیل دی. دا شفاعت هم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت او ځانګړنه نه ده، بلکه نور پیغمبران علیهم الصلاة والسلام ریښتیني او نیکان مؤمنان او ملائک به هم کوي او الله تعالی به سپارښت مني. اوم شفاعت. جنت ته د ننوتونکو مؤمنانو د درجو د لوړوالي لپاره شفاعت دی، لکه چې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه تر مړینې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د مسلم حدیث دی، ای الله ابو سلمه ته بخښنه وکړه او په هغو کسانو کې چې تا ورته هدایت کړی په هغو کې درجه لوړه کړه، وروسته پاتې اولادونه یې وساته، منک او ده ته بخښنه وکړه، ای د مخلوقاتو ربه قبر ورته پراخ او رڼا کړه. اتم شفاعت. دا شفاعت د هغه چا لپاره دی چې په مدینه منوره کې اوسیږي او په ستونزو یې صبر کوي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینې په ستونزو او سختیو چې څوک صبر کوي، زه به د قیامت په ورځ سپارښتي شفاعت کوونکی او ګواه یم. نهم شفاعت. دا د هغو کسانو لپاره دی چې هغوی په مدینې منوره کې مړه شوي دي. د مسند احمد حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا وسه وي چې په مدینې منوره کې مړ شي نو مړ دې شي، ځکه چې په مدینه کې د مړو شوو لپاره زه شفاعت کوم. هدف دا دی، یعنی که ستاسو وس او توان وي چې ژوند په مدینې منوره کې وکړئ، نو ژوند په مدینې منوره کې وکړئ چې همدلته په تاسو باندې مرګ راشي، ځکه هغه کسان چې په مدینې منوره کې مړه شوي، زه هغو لپاره د قیامت په ورځ سپارښت او شفاعت کوم. هغه کسان خوشحاله دي چې په مدینې منوره کې الله تعالی د اوسېدلو توفیق ورکړی او هلته مړه کیږي هم. دا 9 سپارښتونه او شفاعتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځانګړتیا او یا یې پکې برخه له نورو ډیره ده. ځینې نور شفاعتونه او سپارښتیان هم شته چې وروسته به انشاءالله موږ پرې خبرې وکړو. ملائک او مؤمنان. ملائک او نیکان مؤمنان هم د الله رب العزت په وړاندې ډیر عزت لري. د بخاري او د مسلم حدیث دی،
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی پیغمبران، ملائک او مؤمنان به شفاعت وکړي نو الله رب العزت به ووایي زما شفاعت او زما سپارښت پاتې دی. نو له اور څخه به یو موټی تور شوي سوځېدلي خلک را وباسي، د جنت په خوله کې د ماء الحیات نومي نهر کې به واچول شي، نو داسې به راتازه شي لکه چې د سیلاب په خټه کې د ګټې یا ونې څنګ ته تیغ رازرغون شي. نو چې لمر پرې لګیږي شین وي او که سوري ته وي هغه سپین وي. دوی به له دغه نهر څخه د ملغرلو په څیر راوویستل شي، په څټونو کې به د سرو زرو بنګړي واچول شي او جنت ته به ننوځي. موخه دا ده چې ځینې ګنهګار موحدین چې اور سوځولی دي الله رب العزت به یې له اوره راوباسي او په ماء حیات کې به یې واچوي. نو د سیلاب په خټه کې د رازرغون شوي تیغ په څیر به په تیزي سره رازرغون شي چې ځینې شنه او ځینې سپین کمزوري وي او الله رب العزت به جنت ته داخل کړي او څومره مسافه چې په سترګو ورته ښکاري الله رب العزت به دومره ځای ورکړي، نعمتونه به ورکړي او د دې په څیر به نور هم ورکړي. کله چې دوی جنت ته الله رب العزت داخل کړي نو جنتیان به ووایي دا الله آزاد کړي دي او جنت ته داخل کړي دي. په بل روایت کې راغلی چې د مسلم روایت دی، الله رب العزت به ووایي ملائکو، پیغمبرانو او مؤمنانو سپارښت او شفاعت وکړه او یوازې ارحم الراحمین پاتې دی. نو الله تعالی به یو موټی راواخلي او له اور نه به داسې خلک را وباسي چې هیڅکله به خیر نه وي کړی او سکاره به ترې جوړ شوي وي، نو د جنت په خوله کې به په یو نهر کې واچولی شي. شهیدان هغه مسلمانان دي چې هغوی د الله رب العزت په لاره کې خپله ساه قربان کړي، په دوی سره د توحید بیرغ رپاند او په جهاد سره د یو الله بندگی کیږي. له کور او کلی، ملګرو او دوستانو جلا شوي، مسافر دی د الله رضا غواړي، نو الله ورته د قیامت په ورځ د دې بدله په شفاعت کولو ورکوي. د ابو داود حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د شهید شفاعت به د کورنۍ د 80 غړو په اړه منل کیږي. خو هغه شهید چې هغه ډیر په اخلاص او صداقت سره د الله رب العزت په لاره کې د الله د دین د اوچتوالي لپاره د اعلای کلمت الله لپاره خپل ځان قربان کړی وي. نیکان مؤمنان، هغه خلک چې رب یې خوښ دی دوی به هم د رب خوښ وي. الله ته یې ځان نږدې کړی، هغه هم را نږدې کړي دي. له الله نه یې مرسته غوښتې نو د دوی کومک یې کړی او د الله تعالی سره لوړه مرتبه لري، نو ځکه ورته د شفاعت کولو اجازه کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د ترمذي حدیث دی، زما د یو امتی په شفاعت به د بنو تمیم په کچه خلک جنت ته داخلیږي. صحابه و کرامو وفرمیل ای د الله پیغمبره دا به له تا پرته وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو. راوی وایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاڅید ما وویلې دا به څوک وي؟ نو صحابه و کرامو وفرمیل دا د ابوالجدعا زوی دی. د ابوالجدعا زوی عبدالله نیک او غوره صحابي دی چې ډیر عبادتونه، نفلونه او صدقې به کولې، نو د قیامت په ورځ به د ډیرو خلکو لپاره شفاعت کوي. قرآن کریم د الله کلام، الله ته نږدې والی، د لوستونکو لپاره په هر توري 10 نیکي، د لوستونکو لپاره په دنیا کې عزت او په آخرت کې خلاصي او شفاعتګر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، قرآن کریم لولئ
ځکه چې دا د قیامت په ورځ د خپل ملګري لپاره شفاعت کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی، د ترمذي حدیث دی، د قیامت په ورځ به قرآن کریم راشي او وایي به ای ربه دې د قرآن لوستونکي ته ګاڼه واچوه، نو د عزت تاج به ور په سر شي. بیا به قرآن کریم ووایي ای ربه له دې نه ورته زیات کړه، نو د عزت ګاڼه به ور واغوستل شي. بیا به ووایي ای ربه له ده خوشحاله او راضي شه، الله تعالی به ترې راضي شي او ورته به ووایي قرآن کریم وایا او د جنت په درجو خیجه او په هر آیت به یې یوه درجه لوړیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابن ماجې او د مسند احمد حدیث دی، کله چې د قیامت په ورځ انسان ته قبر وچوي، قرآن کریم به له خپل ملګري سره د هغه کس په څیر چې رنګ یې تغییر شوی وي مخامخ شي او ورته به ووایي ته ما پیژنې؟ هغه به ووایي زه دې نه پیژنم. دا به ووایي زه ستا ملګری قرآن کریم یم چې په غرمو کې به مې تږی کولې او د شپې به مې بېخوبه کولې او خلکو به خپله سوداګري کوله، ته نن ورځ د هر تجارت نه وړاندې. نو پاچایي به ورته په ښي لاس او همیشه والی به په چپ لاس کې ورکړی شي او په سر باندې به د عزت تاج کیښودلی شي. پلار او مور ته به دوه داسې جوړې واغوستل شي چې دنیا به یې قیمت نشي پوره کولی. دواړه به ووایي دا جوړې موږ ته په څه واغوستل شوي؟ ورته به ویلی شي ځکه چې ستاسې بچي قرآن کریم خپل کړی و، قرآن کریم یې یاد کړی و او په هغې عمل کړی و. بیا به ورته ویل شي لوله او د جنت په زینو او بنګلو خیجه، نو دا که تیز قرآن ولی او که په کراره همداسې به پورته خیجي. قرآن کریم به د قیامت په ورځ د خپلو لوستونکو شفاعت کوي. د بقرې او آل عمران صورتونه به د خپل لوستونکي لخوا دلیل وایي. نو که چا د قرآن کریم او په ځانګړي ډول د بقرې او آل عمران صورتونه ډیر ولستل، نو د قیامت په ورځ به د شفاعت وړ وګرځي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې قرآن کریم لولئ، ځکه چې دا د قیامت په ورځ د خپل ملګري لپاره شفاعت کوي. ځلیدونکي صورتونه یعنی بقره او آل عمران لولئ، ځکه چې دا د قیامت په ورځ د سپینې وریځې یا مرغانو په څیر راځي او د خپل ملګري لخوا دلیل وایي. نو په دنیا کې قرآن کریم ولولئ او د دې ترڅنګ چې لولئ عمل پې وکړئ چې د قیامت په سخته ورځ کې د الله رب العزت په حضور کې ستاسو شفاعت وکړي. همدارنګه د کوچني اولاد مړینه، د اولاد په مړینه په زړه کې نه رغېدونکی ټپ پیدا کیږي، خو که پلار یا مور صبر وکړي او د اولاد مینه ثواب وګڼي، نو خیر او ګټه یې هم لویه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې به یو سړي له ځان سره کوچنی زوی هم راوست. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ونه لید، نو ویې فرمایل د پلاني زوی څه شو؟ صحابه و کرامو وفرمایل هغه مړ شو، وفات شوی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار ته وفرمایل، د مسند احمد حدیث دی، آیا ته نه خوښوې چې جنت ته ورشي او هره دروازه ستا په انتظار وي؟ یو بل صحابي وفرمایل ای د الله رسوله، دا ثواب یوازې د همدې لپاره دی که د ټولو لپاره؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ټولو لپاره. نو که ستا کوچني ماشومان وفات کیږي او ته پې صبر کوې
د حشر په ورځ به الله رب العزت دوی ستا لپاره سپارښتیان وګرځوي او د دوی په سپارښت به دې الله رب العزت جنت ته داخل کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به مو واورو خو د یوې دمې نه وروسته. تا بستایو تا ته ژاړو ای خالق د ټول جهان. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د اولاد دعا د قیامت په ورځ پلرونو ته ګټه رسوي او تر مرګ وروسته یې درجې لوړوي. د مسند احمد حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی بېشکه الله رب العزت په جنت کې د یو نیک بنده درجه لوړوي، نو هغه به وایي ای ربه دا له کمه شوه. الله رب العزت به ورته وایي ستا زوی ستا لپاره بخښنه وغوښته. نو میندو او پلرونو راشئ خپل اولاد په اسلامي روزنه باندې سنبال کړئ. هغوی د قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو زده کړو ته کښېنوئ تر څو ستاسو د اولاد ستاسو حقوق وپیژني، چې ستاسو په ژوند کې او ستاسو له مرګه وروسته ستاسو په حق کې الله رب العزت ته لاسونه پورته کړي او ستاسو لپاره بخښنه د الله نه وغواړي، الله تاسو ته بخښنه وکړي او په جنت کې مو الله درجې اوچتې کړي. او که د اولاد د روزنې نه او د هغوی د پالنې نه خبر نه وی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دینی علومو باندې هم هغوی سنبال نه کړل، نو هغوی به ستاسو حقوق چیرته وپیژني، ستاسو په ژوند کې یا ستاسو د مرګ نه وروسته به چیرته هغوی الله ته لاسونه پورته کړي او ستاسو لپاره به بخښنه وغواړي. همدارنګه روژه په ټولو عبادتونو کې لوی ګران او ګټور عبادت دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د بنی آدم هر عمل د هغه لپاره وي او یوه نیکي یې له 10 چنده تر 700 چندو الله ورشمیري. الله وایي یوازې روژه ده چې دا زما لپاره ده او زه به یې بدله ورکوم. ځکه چې بنده خپل شهوت خواړه او څکاک زما لپاره پریښي. روژهدار شخص 2 ځله خوشحالیږي یا د روژتي لپاره 2 خوشحالیانې دي. اول چې کله روژه ماتوي او بل کله چې له الله رب العزت سره مخامخ کیږي. او د روژهدار د خولې بوی الله رب العزت ته د مشکلو بویه هم ډیر خوشبویه دی. همدارنګه د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای که څوک د الله په لار کې یوه ورځ روژه ونیسي، په دې سره به الله رب العزت له جهنم نه د 80 کلونو مزل په مسافه مخ لرې باسي. په جنت کې الله تعالی د ریان په نوم د روژهدارو د ننوتو لپاره دروازه جوړه کړي چې یوازې روژتیان به پرې ننوځي او بیا به بندیږي. د قیامت په ورځ د بنده لپاره روژه هم شفاعت کوي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسند احمد حدیث دی. د قیامت په ورځ روژه او قرآن کریم د بنده لپاره شفاعت کوي. روژه وایي ای ربه ما د ورځې له خوراک او شهوت نه بند کړی و، نو په اړه یې زما شفاعت ومنه. او قرآن کریم به وایي ای ربه ما د شپې له خوبه ویستلی و، نو زما شفاعت یې په اړه ومنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دواړو شفاعت به ومنل شي او الله رب العزت به یې جنت ته داخل کړي. نو سعادت او نیکبختي ده د هغو روژهدارو لپاره چې هغوی په دې مبارکه میاشت کې روژه نیسي او د روژې ټول آداب مراعت کوي. دا روژه به د الله رب العزت په حضور کې د قیامت په ورځ شفاعت کوي او شفاعت به منل کیږي. همدارنګه سعادت او نیکبختي ده د هغو روژتیانو لپاره چې په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت کلام لولي، په سمه طریقه یې لولي او د ثواب په نیت یې لولي، نو د قیامت په ورځ به همدغه قرآن کریم د الله رب العزت په حضور کې د شفاعت کوي. الله به شفاعت مني او جنت ته به داخلوي. همدارنګه د جنازه کوونکو شفاعت
د جنازې لمونځ د مړي لخوا پر ژوندو حق دی او ثواب یې هم ډیر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، د بخاري او د مسلم حدیث دی، څوک چې د جنازې لمانځه ته حاضر شي یو قرات اجر کیږي، او که څوک تر دفن ورسره پاتې شي 2 قرات اجر کیږي. چا پوښتنه وکړه 2 قراتونه یعنې څه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د 2 لویو غرونو په څیر، او په ځینې روایتونو کې د احد نوم هم یاد شوی. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مسلم حدیث دی، په کم مړي چې تر 100 مسلمانان جنازه وکړي او شفاعت وکړي، نو الله رب العزت به شفاعت قبول کړي او الله رب العزت به هغه ته بخښنه وکړي. اوس کم اعمال دي چې په هغو سره موږ او تاسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ترلاسه کولی شو او د هغه د شفاعت وړ ګرځو. د قیامت په ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ترلاسه کول لویه کامیابي او ستره ګټه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل شفاعت د ترلاسه کولو لپاره ځینې اسباب او عملونه ښودلي چې حرص کولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شفاعت د ایمان درلودلو او باور نښه ده. ځینې هغه اعمال به زه تاسو ته بیان کړم. اول تر آذان وروسته دعا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، څوک چې د آذان اوریدو سره کم څه چې مؤذن وی د هغه ځواب ووی، او د آذان نه وروسته دا دعا ووی چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. څوک چې دا دعا ووایي د قیامت په ورځ به ورته زما شفاعت رواشي. همدارنګه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر درود ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ زړونو ته تر ټول مخلوق بلکې له خپل روح او زامنو هم ډیر رانږدې دی، او د هغه نوم، سیرت او پر هغه درود ویل د هغه د مینې دلیل او د شفاعت د ترلاسه کولو لار ده. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، چا چې پر ما سهار او ماښام 10 ځله درود ولست، نو د قیامت په ورځ به زما شفاعت کې راشي. همدارنګه نفلي لمنځونه ډیرول. په ټولو عملونو کې الله رب العزت ته ډیر خوښ عمل لمونځ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسند احمد حدیث دی، پر دې پوه شئ چې ستاسې له ټولو عملونو څخه الله ته ډیر خوښ لمونځ دی. د خیر او د شفاعت د ترلاسه کولو لار فرضي او نفلي لمنځونه دي. ربیعه بن کعب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغه د خدمت پر مهال وفرمایل، زما اړتیا دا ده چې د قیامت په ورځ مې شفاعت وکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، په دې کار کې له ما سره په ډیرو سجدو کولو مرسته وکړه، یعنې لمنځونه ډیر کوه. همدارنګه د مسلمانانو اړتیاوې پوره کول. الله رب العزت خلک په بیلابیلو مرتبو پیدا کړي چې ځینې شتمن او ځینې نیستمن، ځینې حاکمان او ځینې محکومان، او په مخورتوب کې هم د مال په څیر د کمزورو او مسکینانو لپاره شفاعت او د هغوی د اړتیاو پوره کولو زکات مقرر کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، څوک چې د خپل ورور اړتیا پوره کړي، نو د عملونو د طول په مهال به زه ورسره یم، که نیک عملونه یې درانه نشول زه به ورته شفاعت وکړم. همدارنګه د الله رب العزت لپاره ورورولي او اخوت. مؤمنان الله رب العزت د اخوت او د ورورولي په تار تړلی دي. الله رب العزت په سورة حجرات کې 10 آیت کې فرمایي، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. بېشکه مؤمنان سره ورونه دي، فاصلحوا بین اخویکم، نو د ورونو ترمنځ اصلاح وکړئ او له الله نه وویریږئ. امید دی چې رحم به در باندې وشي. د الله رب العزت لپاره ورورولي د ایمان نښه ده، ځکه چې د ټولو مؤمنانو روح یو دی خو بدنونه یې ګڼ دي.
او څوک چې له خپل ورور سره د الله لپاره دوستی وکړي دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت حق پیدا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما له پیغمبري تر قیامته چې 2 کسان د الله رب العزت لپاره دوستی کوي زه به شفاعت کوم. نو دا کوم اعمال چې ما تاسو ته بیان کړل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت ترلاسه کولو لپاره دي او هر بنده باید د دې د خپلولو هلې او ځلې وکړي. پاتې شو هغه لارې، پاتې شو هغه اعمال چې موږ د پیغمبر علیه السلام د شفاعت نه محروموي. دا به اورو قدرمنو اوریدونکو خو په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سبحان تبستایو تا